بقره مبارکه سوره چې د قران عظیم شان دوهمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 280 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الف لام میم دا د الله کتاب دی په دې کې هیڅ شک نشته هدایت دی د حقوق پرهیزګارانو لپاره چې پر نالیدلو ایمان راوړي المنز قائموي کوم روزي چې موږ هغه ته ورکړې ده له هغې نه د خدای د رضا په خاطر لګوي والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون او هغه کسان چې ایمان لري په هغه کتاب چې پر تا باندې نازل کړی شوی دی قرآن او کوم کتابونه چې لتان مخکې نازل کړی شوی او پر هغه ټولو ایمان راوړي او پر آخرت باور لري اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون دا سه خلق د خپل رب له لوري په سم لار دی او هغوی بری موندونکي ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون کوم کسانو چې د حق د منلو څخه انکار وکړو هغه ته یو شان ده کته هغوی وویروي یا یو نه ویروي په هیڅ صورت هغوی منونکي نه دي ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم الله د هغوی په زړونو او د هغو پر وګونو مهر وهلای دی او د هغو پر سترګو یې پرده غوړولې ده او هغوی ته لوی عذاب ټاکل شوی دی ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ځینې خلک داسې هم شته چې وایي مونږ پر الله او د آخرت په ورځ ایمان راوړی دی په داسې حال کې چې په حقیقت کې هغوی مؤمنان نه دي يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون غول الله او مؤمنانو سره غولونه راخیسته خو هغوی په اصل کې په خپل ځانونه غولوي او هغه سره د دې شعور نشته في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون له هغه په زړونو کې یو ناروغي ده چې الله هغه لا پسې زیات کړه او کوم دروغ چې هغه وایي د هغه په بدله کې د هغه لپاره دردونکی عذاب ده وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون کله چې هغه ته وویل شول چې په ځمکه کې فساد مکوي نو هغه هم دا وویل چې موږ خو اصلاحات راوستونکي یو ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون فهم ولري په حقیقت کې هم دوی فساد کوونکي دي خو شعور ورسره نشته وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون او کله چې هغه ته وویل شول چې څنګه چې نورو خلکو ایمان راوړای دی همغه ستاسو هم ایمان راوړي نو هغه هم دا ځواب ورکړ چې آیا موږ د کما عقلانو غوندي ایمان راوړو
پام لري په حقیقت کې خود دوی په خپل کم عقلان دي خو دوی نه پوهیږي وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ کله چې دوی له مؤمنانو سره یو ځای شي نو وایي چې موږ ایمان راوړی دی او کله چې په ګوښه ځای کې له خپل شیطانانو سره یو ځای شي نو وایي چې په اصل کې خو موږ له تاسو سره یو او په دې خلکو ملنډي وهو الله په دوی ملنډي وهي او دوی ته په خپل سرکشي کې داسې مهلت ورکوي چې حیران پاتې وي أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين دا هغه کسان دي چې د هدایت په بدل کې گمراهي اخیسته ده خو دا تجارت د هغو لپاره ګټور نه ده او دوی هیڅ کله په سم لار نه دي مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون د دوی مثال داسې دی لکه چې یو څوک اور بل کړي او چې کله هغه ټول شاوخوا رڼا کړي نو الله د دوی د سترګو بینایي ورنه واخلي او دوی په داسې حال کې پریږدي چې په ترګمویو کې د دوی په سترګو هیڅ نه ښکاري صم بكم عمي فهم لا يرجعون دوی کاڼه دي ګونګیان دي ړانده دي دوی اوس نه راګرځي أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين یا د دوی مثال داسې وګڼئ چې له اسمان نه شړکنده باران وریږي او له هغې سره تورې تیارې کړه سهار او برېښنا هم ده دوی د برېښنا د کړه سهار په اورېدلو د خپل ځانونو له ویرې په غوږونو کې ګوتې ږدي او الله دا د حق منکران له هرې خوا راایسار کړي يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير لبرېښنا څخه پر دوی داسې حالت راځي چې لکه اوس به برېښنا د دوی د سترګو نظر والوزوي کله چې یو څرنا تر سترګو کېږي نو په هغې کې لږ وړاندې ځي او کله چې ترګمۍ پرې خورېږي نو ټپ درېږي که د الله خوښه وای نو له هغو نه به د اورېدو او لیدو قدرت بیخي سلب کړی وای په باوري توګه هغه پر هر څه قادر دی يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ای خلکو د خپل هغه رب بندگی غوړه کړی چې ستاسو او لستاسو نه د مخکنیو تیرو شو خلکو ټولو هستونکي دی ستاسو د نجات هیله یوازې په هم دې توګه کېدای شي الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ما غزات دی چې ستاسو لپاره زمکه فرش وغوړوله اسمان چت جوړ کړ لپاسه وبره وورولې او په هغه سره هر ډول حاصلات راوېستل تاسو ته روزي ورسوله نو کله چې تاسو په دې پوهیږئ نو نور د الله سیالان منګيري وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ
كنتم صادقين. او که تاسو په دې کار کې شکمن یاست چې دا کتاب چې موږ خپل بنده ته نازل کړی دی دا زمونږ دی که نه نو د هغو غوندې صرف یو صورت راوړئ خپل ټول هم فکران را وبولئ یوازې الله پرېږدئ نور مو چې له هر چا نه زړه وي مرسته وغواړئ که تاسو رښتینی یاست نو دا کار وکړئ. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. او که تاسو دا کار ونکړ او یقیني ده چې هیڅ کله به ونه شئ کړای نو ویریږئ له هغه اور نه چې د هغه خس خاشاک به انسانان او کاڼي وي چې تیار کړی شوی دی د حق د منکرانو لپاره. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. او ای پیغمبره کوم خلکو چې په دې کتاب ایمان راوړ او ښه عملونه یې وکړل هغه ته زیری ورکړه چې د هغو لپاره داسې باغونه دي چې تر لاندې ویالې بهیږي د هغو باغونو میوې به په شکل کې د دنیا میوو ته څیرمه وي کله چې کومه میوه د خوراک لپاره هغو ته ورکړل شي نو هغوی به وایي چې همدغسې میوه له دې نه مخکې په دنیا کې موږ ته راکړی شوې وه د هغو لپاره به هلته ډېرې سپېڅلې ښځې وي او هغوی به هلته د همیش لپاره اوسیږي. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. هو الله لدينا هیڅ کله شرم نکوي چې د میاشي یا لدينا هم د کوم زیات حقیر شي مثالونه راوړي کوم خلک چې د حق خبرې منونکي دي هغوی د دې مثالونو په لیدلو پوهیږي چې دا حق دی چې د هغو د همغه رب لخوا راغلی دی او څوک چې منونکي نه دي نو هغوی د دې مثالونو په اورېدلو دا وینا کوي چې داسې مثالونو سره د الله څه سروکار دی په دې شان الله په همدې یو خبره ډیر خلک په گمراهۍ کې اخته کوي او ډیرو ته سم لار ښيي او په گمراهۍ کې هغه کسان اخته کوي چې فاسقان دي. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. هغه کسان چې د الله عهد د ټینګ تړونو وروسته ماتوي الله چې د کوم شي د پیوندولو امر کړی دی هغه غوڅوي او په ځمکه کې فساد خوروي په حقیقت کې همدا خلک زیانکاران دي. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. تاسو څنګه له الله سره د کفر چلند غوړه کوي په داسې حال کې چې تاسو به روح وي هغه تاسو ته ژوند درکړ بیا هغه تاسو ساخلي بیا هغه دوهم ځل تاسو ژوند کوي بیا د هغه لوري تاسو ورګرځیدل دي. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. فما غزات دی چې هغه ستاسو لپاره د ځمکې ټول شیان پیدا کړل بیا یې پورته خواته توجه وکړه او اسمانونه برابر کړل او هغه د هر شي علم لري. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي
جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. او بیا لکشان هغه وخت په زړه کړ چې کله ستا رب پرښتو ته ویلی و چې زه په ځمکه کې دی خلیفہ پیدا کوونکی هغه ارزو کړای چې په ځمکه کې داسې یو څوک ټاکي چې د هغې نظم خراب کړي او ویني توی کړي ستاله حمد سنا سره تسبیح او ستال لپاره سپېڅلې ستاینه خو همدا مونږ کوو. الله و فرمایل زه پر هغه څه پوهیږم چې تاسو پرې نه پوهیږئ. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. له ورسته الله آدم ته د ټولو شیانو نمونه وښودل بیا هغه پرښتو ته وړاندې کړل وی ویل که ستاسو دا ګمان صحیح وي چې د کوم خلیفہ په ټاکنه کې به نظم وران شي نو د دې شیانو نمونه وښیي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. غوار ذکر لنیمګړتي انا پاک خو یوازې ستاسو ذات دی مونږ خو صرف دومره علم لرو چې تا مونږ ته راکړی دی په حقیقت کې په هر څه پوهیدونکی او د هر څه علم لرونکی له تا پرته بل څوک نشته. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. الله آدم ته وویل دوی ته د دې شیانو نمونه وښیه کله چې هغه ته د هغو ټولو نمونه وښودل نو الله و فرمایل ما تاسو ته نو ویلي چې زه د اسمانونو او ځمکې پر هغو ټولو حقیقتونو پوهیږم چې له تاسو نه پټ دي څه چې تاسو ښکارا کوي هغه هم ماته معلوم دي او څه چې تاسو پټوي پر هغه هم زه پوهیږم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. او کله چې موږ پرښتو ته امر وکړ چې د آدم په وړاندې سرونه ښکته کړي نو ټول سرونه ښکته کړل خو ابلیس انکار وکړ هغه د خپل لویي په غرور اخته او د نه منونکو له ډلې څخه شو. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. او بیا موږ آدم ته وویل چې ته او ستا ماینه دواړه په جنت کې اوسېږي او دلته په پراخۍ سره چې څه مو زړه غواړي خورئ خو دې ونې ته پام مور ګرځوئ که نه نو په تېري کوونکو کې به وشمېرل شئ. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. په پای کې شیطان دوی دواړه هغه ونې ته په لمسولو زموږ د امر لمننې واړول او له هغه حالت نه وېستل چې هغوی پکې وو. موږ امر وکړ چې اوس تاسو ټول دې ځای کوش تاسو یو د بل دښمنان یو تاسو تر یوې خاصې مودې پورې په ځمکه کې هستوګنه او هملته ژوند تېرول دي. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. نو آدم له خپل پروردگار څخه څو کلمې زده کړې او پروردگار یې د هغه توبه قبول کړه بشکه چې هغه لوی توبه قبلونکی او د رحمت څښتن دی.
قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مونږ ویل چې تاسو ټول دې ځای کوز شئ، بیا چې تاسو ته زما له خوا کوم هدایت ورسیږي نو څوک چې زما د دې هدایت پیروي وکړي نو پر هغه باندې به څه ویره او غم نه وي. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. او څوک چې د دل منلو نه انکار وکړي او زموږ آیاتونه دروغ وانګيري هغوی دوزخ ته ورتلونکي دي، هلته به هغوی همیشه اوسیږي. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. ای بني اسرائیلو لږ پاملرنه وکړئ زما هغه نعمت ته چې پر تاسو مې لورولیو، لما سره چې تاسو کوم تړونو هغه تاسو سره ورسوي، نو زما چې له تاسو سره کوم تړونو هغه به زه تر سره کړم او یوازې لمانه وویریږي. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. او ما چې کوم کتاب لېږلی دی پر هغه ایمان راوړی، دا د هغه کتاب تاییدونکی دی چې له تاسو سره له پخوانه موجود و. د دې عمل تر ټولو د مخه تاسو ورڅخه انکار مکوئ، په لږ بیا زما آیاتونه مخڅوئ او زما له غضب نه ځان وساتئ. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. باطل ته د حق جامه مو راغوندئ او له پوهېدو سره سره د حق پټولو هڅه مکوئ. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. المنز قائم کړئ، زکات ورکړئ او کوم خلک چې ماته ټیټیږي تاسو هم له هغو سره ټیټ شئ. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. تاسو خو نور ته د کې لارې غوړه کولو لپاره وایاست مګر خپل ځان هیروي. په داسې حال کې چې تاسو کتاب لولئ آیا تاسو له پوهې څخه هیڅ کار نه اخلئ؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. فالصبر او المنزل الله مرسته وغواړي. په دې کې شک نشته چې لمونځ یو ډیر سخت کار دی، مګر په تاعت کوونکو کوم کسان چې یقین لري دوی له خپل رب سره یو ځای کیدونکي او د همغه لوري ته ورګرځېدونکي. د بقره مبارکه سوره چې د قران عظیم شان دوهمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. 280 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 40 آیت څخه اوري. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ای بني اسرائیلو زما هغه نعمت در یاد کړئ چې هغه مې پر تاسو پیرزو کړیو او دا چې د نړۍ پر ټولو ملتونو مې تاسو ته فضیلت درکړیو. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. او له هغې ورځې وویریږئ چې هلته هیڅوک هیڅ چاته یوه ذره په درد نه خوري، نه د هیڅ چا سپارښتنه ومنله شي، نه هیڅوک د فدیې په بدل کې پرېښودای شي او نه له ګناهکارانو سره له کوم لوري مرسته وکړای شي. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ
وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. یاد کړئ هغه وخت چې مونږ تاسو ته د فرعون له غلامۍ نه نجات درکړ. هغه تاسو په سخت عذاب کې اخته کړی وي. ستاسو ځامن حلال ول او ستاسو لونی ژوندۍ ساتلي. او په دې حالت کې ستاسو د رب لوري پر تاسو لوی ازمویښت. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. دریاد کړی هغه وخت چې تاسو لپاره مو سمندر تیری کړ نو تاسو مو وژغورلې او فرعونیان مو په داسې حال کې غرق کړل چې تاسو ورته کتل. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. دریاد کړی چې کله مونږ موسی د 40 شپو ورځو په قرارداد راوغوښت نو تاسو د هغه په تیشا خوسکای په خدای ونیو. په هغه وخت کې تاسو له حد ډیر زیات تیری کړی خو د هغې لپاره هم مونږ تاسو ته عفو وکړه چې خای اوس شکر کوونکی اوسئ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. یاد کړئ چې په هغه وخت کې چې تاسو دا ظلم کاوه مونږ موسی ته کتاب او فرقان ورکړ څو تاسو د هغه په وسیله سم لار ومومئ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. دریاد کړی چې کله موسی علیه د نعمت سره درستون شو نو خپل قوم ته وویل چې ای خلکو تاسو په خدای سره د خوسکی په نیولو په خپل ځان سخت ظلم کړی دی نو تاسو د خپل خالق په وړاندې توبه وباسئ او په خپلو کې سره ووژنئ. په همدې کار کې ستاسو د خالق په وړاندې ستاسو خطوب دی. په هغه وخت کې ستاسو خالق ستاسو توبه قبول کړه چې هغه لوی بخښونکی او د رحمت څښتن دی. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. در پزړه کړی هغه وخت چې کله تاسو موسی ته ویلی و چې مونږ بس تا په خپل تر هغه باور نه کړو ترڅو چې په خپل سترګو په څرګند توګه خدای له تاسو سره په خبرو کولو ونه ویل. هغه وخت تاسو په رڼو سترګو کتل چې واقعي سایقه درته راغله. تاسو به روح غورځېدلی وي مګر بیا مونږ ژوندۍ را پاتولې. په کار د چې لدې کې غني ورسته تاسو شکر وباسئ. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. مونږ ورېځ پر تاسو سورې کړ د منو سلوا خواړو مو درته برابر کړل او تاسو ته می وویل چې کوم پاک شیان چې مونږ تاسو ته روزي کړی دی هغه خوري. او تاسو په خوانیو چې څه وکړل هغه پر مونږ ظلم نه بلکې هغه خپل پر خپل ځان ظلم وکړ. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. او یاد کړئ چې کله مونږ ویلي و چې دې کلی ته چې تاسو په مخ کې دی ننوځئ د هغه حاصلات چې څنګه مو زړه غواړي هغه څه په خوند وخورئ مګر د کلی په دروازه کې د سجدې په حال کې ننوځئ او وایي یا الله زمون ګناوي وبخه مونږ ستاسو خطاګانې دربخو او په نیکو کارانو بل زیات فضل او مهرباني پیرزو کړو.
فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. کومه خبره چې ویل شوی و ظالمانو هغه بدل کړه نور څه وکړل په پای کې مونږ په ظلم کوونکو له اسمان عذاب نازل کړ دا سزا د هغو نافرمانی او چې هغو کولی. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. او هغه وخت در یاد کړی چې کله موسی د خپل قوم لپاره اوبو غوښتلې نو موږ وویل چې په فلاني تیګه باندې په خپل هنسا گزار وکړه چې بیا له هغې نه 12 چینی وخوټېدې او هر قبیله وپوهېده چې له کومه ځایه خپل اوبو واخلي. په هغه کې دا لارښوونه شوې وه چې د الله له لوري درکړای شوی روزي وخورئ وڅښئ او په ځمکه کې ورانه مه کوئ. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. هغه وخت در یاد کړئ چې تاسو ویلي و چې اے موسی مونږ په همدا یو ډول خړو صبر نشو کولای له خپل رب نه دی وغواړه چې مونږ ته د ځمکې حاصلات ترا بادرنګ غنم نسک او پیاز راکړي. نو موسی وویل آیا دی وګوره شي په ځای تاسو د کمر زخته شیان واخیستل غواړي خنو کوم خار ته لاړ شي څه چې غواړي هلته به ومومي. په پای کې خبره دې ته ورسېده چې ذلت او خواري بې وزلي او بد ورځ باندې راغله او د خدای په قهر اخته شو. دا نتیجه و چې هغه د خدای له آیاتونو انکار شروع کړ او د پیغمبرانو په ناحق وژلو الله سپورې کړ. دا نتیجه و د هغو نافرمانیو او د دې خبرې چې هغوی د شریعت له پولو نه پرلپسې پکې اړولې. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. باور ولرئ چې هر څوک چې د قرآن منونکي وي یا يهوديان وي عیسایان وي یا صابیان وي نو چې په الله او د آخرت په ورځ ایمان راوړي او غوره عمل وکړي د هغو اجر د هغو له رب سره دی او د هغو لپاره هیڅ ویره او غم نشته. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. او د یاد کړی هغه وخت چې کله موږ د تور غار پر تاسو پورته کړای او له تاسو نه متعهد اخیستی او ویلی مو چې کوم کتاب چې موږ درکو هغه په کلکه ساتنه واخلي او په هغه کې درج شوی حکمونه او لارښوونې زده کړئ. په دې وسیله هیله کېدای شي چې تاسو د پرهیزګاری چلند غوړه کړئ شي. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين.
له هغه وروسته تاسو له خپل لوز نه واوښتئ د دې لپاره هم د الله مهرباني او رحمت تاسو ملګرتیا پرې نه خوده کنه نو تاسو تباه کیدئ. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. او تاسو د خپل قوم هغو کسانو عاقبت نه خبر یې چې د شنبې په ورځ تیری کړی. مونږ هغه ته ویل چې بيزوګانی شي او په داسې حال کې اوسئ چې له هر خوا در باندې نفرین او لعنت وي. په دې ترتیب مونږ د هغو عاقبت د هغې زماني او وروستیو نسلونو لپاره عبرت او ویریدونکو لپاره نصیحت وګرځاو. د بقره مبارکه سوره چې د قران عظیم شان دوهمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. 280 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 18 آیت څخه اوري. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. او هغه پیښه در یاد کړ چې کله موسی خپل قوم ته وویل چې الله تاسو ته دی وی غوا د ذبح کولو امر کوي. او ویل آیات له موسی سره مسخري کوي. موسی ویل زله دینه خدای ته پناه ورورم چې د جاهلانو له ډلې څخه ووسم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. ویل خنو لخپل رب نه دی وغواړه چې مونږ ته د هغه غوا څه تفصیل وکړي. موسی ویل الله لار خودنه کوي چې هغه د داسې غواوي چې نه زړوي نه وړه بلکې د منځني عمر لرونکي وي. نو چې درته امر کیږي هغه سی وکړي. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. او بیا ویل خپل رب نه دا هم پوښتنه وکړه چې د هغې بڼه څنګه وي. موسی ویل هغه وایي چې داسې تکه ژیړه غوا دي وي چې لیدونکي یې په لیدو خوشحاله شي. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. بیا ویل خپل رب نه د څرګنده پوښتنه وکړه چې راوخی څنګه غوا مقصد ده. موږ د هغې په سمه پیژندنه کې په اشتباه کې لویدلیو. که د الله اراده وشي موږ به هغه ښه وپیژنو. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون. موسی جواب ورکړ چې الله وایي هغه داسې غوا ده چې زحمت نه دی ایستلای نه یې ځمکه کول بکړي نه یې ارهټ ګرځولای روغه رمټه او بې داغه ده. نو هغه ناری کړ چې هو اوس دې سمې نښانې راوښودلې بیا یې هغه ذبح کړه که نه نو د دې کار کوونکي نه و. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ. او تاسو ته هغه پیښه یاد ده چې کله تاسو څوک وژلیو بیا مو د هغه په باب جګړې کولې او یو پر بل باندې مو د وژلو تور وای او الله څرګندونکی دی د هغه چې تاسو یې پټوي. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. هغه وخت موږ امر وکړ چې د وژل شوی په جسد د هغې او برخه ووهي. وګورئ دغه چې الله مړي ژوندي کوي او تاسو ته د خپل قدرت نښانې درښيي ترڅو وپوهیږئ. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي
فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. خو د دغه ډول قانون لیدلو وروسته هم په پای کې ستاسو زړونه سخت شو، د تیګو په شان سخت، بلکې له هغو نه هم څه زیات سخت، ځکه ځینې داسې تیګې هم شته چې له هغو نه چینی راوځي، بهیږي، ځینې چوي او بوترې نه راوځي، او ځینې د خدای له ویرې لړزیږي رالویږي. الله ستاسو له کړو وړو نه خبره نه دی. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ای مسلمانانو، آیا اوس تاسو له دې خلکو نه دا تمه لرئ چې دوی به ستاسو په بلنه ایمان راوړي؟ په داسې حال کې چې له هغو نه د یوې ډلې دا عادت ګرځېدلی دی چې د الله کلام واوري او بیا پر هغه باندې له پوهېدو او ادراک سره سره په آګاهانه توګه په هغه کې تحریف کوي. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. او په محمد رسول الله باندې له ایمان راوړونکو سره چې کله یو ځای شي نو وایي چې موږ هم هغه منلای دی، او کله چې په خپل منځو کې یو له بل سره په ګوښه کې خبرې اترې کوي نو وایي چې احمقان شوي چې دوی ته هغه خبرې ورخي چې الله تعالی تاسو ته درښودلې دي، تر څو چې تاسو د رب په وړاندې تاسو پر خلاف د دلیل په توګه وړاندې کړئ. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. او آیا دوی نه پوهیږي چې څه چې دوی پټوي او څه چې ښکارا کوي الله له ټولو خبرونه خبره ده. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. په دوی کې ورډله د امیانو ده چې په کتاب نه پوهیږي، په بې اساسه امیدونو او هیلو یې تکیه کړې ده او په انګیرنه او ګمان روان دي. صدق الله